د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې خطرناک برید او غاڼه مرګ ژوبله او د اسلامي امارت له واکمنۍ څخه د هند مننه. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په پښتون ټاټوبي کې د روانو ناامنیو په اړه لیکلي. نن د ډیر اسماعیل خان د زنده درې په شیخ میله کلي کې پر یو کور د پاکستاني ځواکونو د ړندې هاوان مرمۍ د لګېدو له امله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د منظور احمد پښتون په وینا په تیرو څو ورځو کې په باجوړ، مومندو، تیرا، شمالي وزیرستان، جاني خیلو، ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پاکستاني ریاست په مرمیو 44 پښتنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. 18 له 10 کلونو څخه لږ عمره ماشومان او ماشومانې دي. ښاغلی پښتون ډیروي: ای پښتنو، د خپل ځان د خوندیتوب او حق ترلاسولو لپاره یو شئ. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر ورسره په یوه ټلیفوني اړیکه کې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ بې بنسټه راپورونه رد کړي دي. ښاغلي شنکر د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ پر خپل ایکس ولیکل چې له امیر خان متقي سره یې ښې او رغونکې خبرې وکړې. نوموړي ډیره کړې چې د پالګام ترهګریز برید په اړه د ښاغلي متقي لخوا د غندنې مننه کوم. د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو لپاره وروستیو دروغجنو او بې بنسټه راپورونو ته د هغه د غوڅ رد هرکلی وایم. هندي وزیر ډیره کړې چې هند له افغان ولس سره تاریخي دوستي لري او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو ملاتړ ته دوام ورکوي. د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې پر مهال پاکستان یادونه وکړه چې هندي توغندي په افغانستان کې هم لګېدلي، خو د کابل اوسنیو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. درنو لیدونکو، له ملتیا